د جمهوریت غوښتونکو خوځښت او همدارنګه نور ملي حرکتونه او شخصیتونه ولې د پښتون ژغورنې د قامي عدالت د جرګې چې د اکتوبر د میاشتې په 11مه نیټه په خیبر کې جوړیږي حمایت کوي. د دې دلایل ډیر واضح دي. په تیرو 15 لسیزو کې د پاکستان پوځي استابلیشمنت نیابتي افراطي ډلې روزلې دي، تربیه کړې دي، هغې ته ځای ورکړی دی او دا د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره په دغه سیمه کې استعمال کړي دي. یعنې د ډیورند د فرضي کرښې په دواړو خواو کې د افغانانو په ضد استعمال کړي دي او په دغه 15 لسیزو کې په میلیونونو افغانان دواړه خواو دا شهیدان شوي دي، بېکوره شوي دي، صدمې لیدلې ده او داسې کور نشته دی چې هغې ته تاوان نه وي رسېدلی، هغې خپل عزیزان د لاسه نه وي ورکړي، د هغې اقتصاد ضربه نه وي لیدلي. نو په دې خاطر باندې د پښتون ژغورنې د قامي عدالت جرګه د دغه هدف لپاره یو سوله ییز حرکت راجع شوي دي چې خپل حقوق وغواړي او د ظلم او استبداد او د نیابتي افراطي ډلو نه ځانونه خلاص کړي. نو په دې خاطر باندې هر حرکت چې هغه سوله ییز وي، هغه د خپل حقوقو د اخیستلو لپاره وي او هغه د بشري حقوقو د ناقضینو په مقابل کې وي، د هغې موږ حمایت کوو او بالاخره د ولس زور د خدای زور دی. دغه حرکتونه به نتیجه ورکوي چې دغه سیمه د جنګونو نه په امن کې شي، نیابتي جګړې دلته نه وي او بالاخره هغه کسان چې په دغه ظلم کې شریک دي د هغې مخه ونیول شي، که هغه په خپله د پوځ استابلیشمنت وي، که هغه نور افراطي ډلې وي او که یا نور رقابتونه د منطقې او د سیمې وي، د هغې مخه ونیول شي او افغانان په خپله سیمه کې په سوله ییزه توګه په ارامه ژوند وکړي. نو موږ د دغسې حرکتونو همیشه ملاتړ کوو او دا اړینه ګڼو چې داسې حرکتونه باید تقویه شي او ولس بیداره شي چې د خپلو حقونو غوښتنه وکړي او د خپل ځان دفاع وکړي.